د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان ولې له طالبانو سره لیدلی و او د افغانستان په کومو مواردو یې ورسره خبرې کړې دي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان له ټاکل کېدو 10 ورځې وروسته قطر ته تللی ده چې له طالب استازو سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې محمد صادق خان د روانې میاشتې په 14مه او 18مه په دوحه کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون له طالب استازو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. صادق خان په دې لیدنه کې ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی یې له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړالیک د ژمنو عملي کولو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې دغه هوکړالیک پر بنسټ به د بندیانو آزادول کولی شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د ژر پیلېدو لپاره یو مهم ګام وي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې یو شمېر لویدیځ هیوادونه د خطرناکو طالب بندیانو د آزادولو سره مخالفت ښودلی ده او دې برخه کې د افغان حکومت له دریځ ملاتړ کړی ده. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ قدرتونه په افغانستان کې په سترو چاودنو کې د تورنو طالب بندیانو د آزادولو سره مخالف دي او دې برخه کې د افغان حکومت له دریځه ملاتړ کوي. ویل کېږي چې دې کار د بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې ده د جون په وروستیو کې په قطر کې ترسره شي د ځنډېدو له خطر سره مخ کړي. افغان چارواکو او د لویدیځ ډیپلوماتانو رویټرز ته ویلي چې د بندیانو د خوشي کولو مسله د دواړو لورو ترمنځ داسې لوی خنډ دی چې که حل شي نو په ډیره احتمال سره به په قطر کې د افغان حکومت او طالب ترمنځ خبرې پیل شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.